السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. محترم شیخ صاحب، زه چې لمونځ کوم شیطان وسوسې را اچوي، یو توري 4 یا 5 واري وایم، لمونځ ته مې شیطان نه پرېږدي، نو څه وکړم؟ وسوسو کې اصل علاج 2 شی دي. یو اعوذ بالله، دا د شیطان د وسوسو علاج دی، لا حول ولا قوة الا بالله، دا د وسوسو علاج دی. او دریم شی مهم دا دی چې وسوسو ته توجه مه کوه، توجه مو ورته کوه، چې څومره توجه ورته کوې هغومره په دې مرضي کې سړی نور هم مبتلا کېږي. سوال: زما یو ملګری دی، ډېره مینه مې ورسره ده، هغه هم زما سره ډېر محبت کوه، خو اوس په وړه وړه خبره غوسه کېږي، سمه انډیوالي نه کوي. اوس زه څه وکړمه؟ ته راته ووایه، تعویض یا څه بله طریقه راته وښیه چې بیرته سم انډیوال راسه جوړ شي. نو زما خو تعویضان د انډیوالۍ نه دي زده، داسې تعویضو والا ته ورته چې د انډیوالۍ تعویض کړي، یو تعویض ما دپاره هم ځینې واخله. نو زه هم داسې انډیوالان لرم چې غوسه راته کوي، بس یو تعویض ما دپاره هم ځینې واخله. زما نه دي زده انډیوالۍ تعویضان. لنګوټه سنت ده که نه؟ موږ 3 ملګري یو د لوګر ولایت، لنګوټې نه تړو. زموږ دا نور ملګري او امیر راته وایي چې ولې یې نه تړي او خشکې راته کوي. نو لنګوټه سنت ده د نبي علیه السلام، البته په نه تړلو په صورت کې خشکه هم نه ده پکار چې څوک چاته خشکه کوي چې ولې نه تړلې. د عزت لباس دی، سنت ته د نبي علیه السلام باید وتړل سي. او بیا په خاصه توګه زموږ او ستاسې د وطن یو عنعنه هم ده. یو حدیث شریف کې راځي، وایي العمائم تیجان العرب، وایي لنګوټې دا د عربو تاج دی، که عربو دا تاج ایسته کړي د سره، الله جل شانه به دې ذلیله کړي. دا دې ما ورته وینو، عربو لنګوټې وغورځولې، پوړینان یې پر سر کړله، الله جل شانه دې داسې ذلیله کړله. 20 ملکه د عربو دي، په مابینځ کې یو دومره کوچنی ملک د اسرائیلو دی، لکه لیونی سپی کله یوه ته خوله واچي، کله بل ته خوله واچي، کله بل ته څوک یې جواب نه لري، ځکه دوی دا تاج وغورځوي. نو لنګوټه وتړه، که بیخي ډېر په سر دې نه و درد مشکل نه و، تړه یې. باقي د سنت لنګوټه خو داسې نه ده چې څوک یې نه وکړي نو هغه ته بیا غوسه او خشکه کول هم نه دي پکار. مولوی صاحب محترمه، زه همیشه کوشش کوم چې د الله جل شانه او د محمد صلی الله علیه وسلم اوامر پر ځای کړم او د منکراتو څخه ځان وساتم، مګر بیا هم په ژوند کې کله ناکله د مشکلاتو سره مخامخ کېږم. اوس څه وکړم چې د مشکلاتو څخه ځان خلاص کړم؟ د الله جل شانه څخه وغواړه، دعا وکړه، 2 رکعاته صلات حاجت وکړه، الله جل شانه څخه وغواړه. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر بادر الى الصلاه. د نبی علیه السلام عادت شریفه دا و چې کله به په یو غم یو مشکل رالی، مسجد ته بتلی، نبی علیه السلام لمونځ به یې کوي، صلات حاجت او دس وکړه، 2 رکعاته صلات حاجت وکړه، الله جل شانه به دې مشکل حل کړي. او د هغه څخه سیوا لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، دا د یونس علیه السلام دعا ده. یونس علیه السلام چې کله دا دعا وویل، نو الله جل شانه قرآن شریف کې وایي فاستجبنا له ونجیناه من الغم، وایي د دې دعا په ویلو باندې ما دی د غم خلاص کړي. وکذلک ننجي المؤمنین، همداسې مؤمنان هم د غم خلاصوم د دې دعا د ویلو په وجه. چې هر مشکل لري دا دعا شروع کړه، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، الله جل شانه به دې د هغه غم او مشکل خلاص کړي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. من هر کار را شروع کنیم تا آخر رساننده نمی توانیم. 2 دفعه پوهنتون را شروع و کار را شروع کردیم، چی می شوه؟ مفاد هر روز کم می شود و کار را شروع مفاد هر روز کم می شود.
استقامت کوشش کنی، استقامت کنی. استقامت در کار اینمی و نمو چیز است که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم میگوید که اینمی امر استقامت ما را سپیدریش کرد. وقتی که نبی علیه السلام اینمی آیت آمد که فاستقم کما امرت، مثل که ما به شما امر کردیم به اونمو شکل استقامت کنی بردین. نبی علیه السلام فرمود شیبتنی سورة هود، اینمی سورة هود ما را چی کرد؟ پیر کرد. زیرا که در اینمی حکم استقامت است و استقامت یک مشکل کار است. کوشش کنی استقامت در خود پیدا کنی و بر استقامت صحبت صالحین ضروری است. اگر همراه صالحین و نیکان زندگی یک بیعت کنی، زندگی کنی، بشیری در مجالس اونها، اینمی صفات بس صحبت صالحین در انسان پیدا میشه. شیخ صاحب مبارک از ما سوال داده که څوک غواړي چې ښه علم حاصل کړي کم کارونه باید وکړي او کمې دعاوې ووایي. تر ټولو مهمه دا ده چې د علم د حاصلولو لپاره باید ملا وتړې په طلب پسې راووځې. طلب د علم دا د علم د ترلاسه کولو غټه ذریعه ده. او دوهم دعا چې الله جل شانه خپل نبی صلی الله علیه وسلم ته ښوولې ده وقل رب زدنی علما، رب زدنی علما. دا دعا وایه، د الله جل شانه څخه غواړه. الله جل شانه په خزانو کې هر څه شته، خو چې ما ورته یې وغواړو. د سراب سره مې روپۍ جمع کړي دي، روزانه تبادله ورسره کوم، کوم مشکل خو به نه لري. نه، چې پیسې موجودې وي، ستا پیسې هم موجودې وي او دی چې په بدله کې درکوي هغه هم موجودې وي، او د روز نرخ روز د ورځې په نرخ باندې تبادله وکړي، بیا کوم مشکل نشته. د مسجد تر فرش لاندې کارپټ سپنج اوار وي، تندی مځکې ته سم قرار نه نیسي. ایا لمونځ څنګه دی صحیح کېږي که نه؟ په دا مساجدو کې چې کوم اوار دي پر دې تندی قرار نیسي، فقهای کرام وایي هغه شي باندې سجده نه صحیح کېږي چې کېتک شی کاږي نور هم سر ننوځي، تندی پر یوه ځای نه وي ولاړ ننوځي. مثال یې ورکړی دی لکه اوس غنم پراته دي، په غنمو یو څوک سجده کوي، نو په غنمو چې سر ننباسي نورم په ننوځي، چې ننباسي نورم. او که د هغه غنم بیا په یو پارسل یو ګونۍ کې واچوي بیا نه سره نه کشیږي، بیا سجده پر صحیح ده. نو دا زموږ څه په مساجدو کې چې کم غالي اوارې دي، قالینې او یا کم سپنج دي، په دې باندې سجده صحیح ده، ځکه دا داسې نه دي چې تندی قرار نه پر نیسي، تندی قرار پر نیسي. در جایهایی که اذن عام نباشد نماز جمعه خواندن چطور است؟ جواز دارد یا خیر؟ اذن عام معنی این نیست که هر دکاندار و هر ریڑی والا و هر کس را اجازت بده. اذن عام مطلب اینمی است، مثلا وزارت دفاع است، آل در وزارت دفاع مسجد است، به مأمورین و نمو مردم که کارت داره به اونها اجازت است و بیرون مردم اجازت نیست. آل در اینمی صورت نماز صحیح است. فقهای کرام که نوشته کرده که برای نماز جمعه اذن عام ضروری است. مراد از اذن عام اینمی نیست که هر کس میتوانه که بروه. مراد از اذن عامی است که اگر اینطور یک جا باشه که در اونجا مردم نمیتوانه که جمع شوه، به هیچ کس اجازه نباشه، اونجا جمعه صحیح نیست. در وزارتها و در اداره ها اکثر حکم است که بیرون مردم نمیتوانه که اونجا بره، فقط اونمو داخل که کارت داره و میتوانه. اذن عام است، اونجا نماز صحیح است. دو سوال داریم. اول، ایا نیت به زبان است؟ نیت به زبان هم صحیح است، خب اصل نیت به دل است. به زبان گفتن ضروری نیست، اگر خواندی خوب کردی، نه خواندی مشکل نداره. در نماز هنگام الله اکبر گفتن دستها را به گوش کردن جواز داره؟ جواز نیست، سنت است. حدیث است که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم امر کرد به صحابی که وقتی که شما نماز میخوانی فاذا کبر فرفع یدیک حذو اذنیک و فی روایت حذو منکبیک، که وقتی که نماز میخوانی دست خود را بالا کنی تا گوش دست خود را برسانی. الاحناف رحمهم الله تطبیق میتا،
در یک روایت آمده که دست را تا اینمی جا چی میگویی را شانه بالا کنی، در یک روایت آمده تا گوش بالا کنی. احناف میگوی که اینمی انگوش باید همراه گوش برابر باشه و اینمی آخری دست باید همراه شانه برابر باشه. این سنت است. شیخ صاحب زما مور او کوروالا او لور مریضان دي، په ټولو کې می مور ډیره سخته مریضه ده، ته خو اوس هم دعا ورته وکړه او بل وخت الله پاک دې ټولو مریضانو ته خاص کر ستاو مریضانو ته شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي. هر څوک چې په څوک مریضان لري الله جل شانه دې شفا ورته نصیب کړي. شیخ صاحب نمازهای من زیاد قضا شده است، حالا میخواهیم قضایهای شان را پیش از همان نماز بیاوریم. آیا اذان و اقامه لازمی است یا خیر؟ اگر کردی بهتر است. اذان و اقامت بری نماز قضاییم اگر کردی بهتر است، اگر نکردی مشکل نداره. مفتی صاحب محترم دی خاطر است. مفتی صاحب تعالی ورک. مولوی صاحب محترمه الله دې عزتمن لره، دا زما واتساپ نشماره ده، که تاسو واتساپ کې راته یو میسیج وکړئ مهرباني نه به درته وکړم. واتساپ کې به میسیج نه درته وکړم. د واتساپ پر میسیج باندې بخوانه سره به ده نور به شناخت سره کوو، واتساپ به نه سره دغه کوو. ځکه په دې خاطر باندې ما مخکې هم تاسو ته ویل دي تاسو مه راسه خفه کېږئ. په واتساپ کې مشکل دا نه دی چې زما واتساپ ډېر مهم دی یا زه ډېر مهم یم. اصل مسله دا ده چې خلک ډېر دي، د خلکو مسایل ډېرې دي او زه یوازې یم او کارونه مې ډېر دي، په ټولو خلکو نه سم رسېدلی. نو اوس خلک سوال راواستوي، جواب غواړي، تلوارې وي، زه مصروفه یم، مشغوله یم، جواب نه سم ورکولی، بیا خلک خفه کېږي، خوا به دی. نو بناءً زه نه سم کولی چې واتساپ نمبر ملګرو ته ورکړم یا عام کړمه. تاسې مه راسه خفه کېږئ. موږ د مسایلو لپاره د جمعې په ورځ دا ناسته لرو، در سره کښېنو تر مازدیګره. بل وخت چې کوم دي سبقان لرم نه یم خلاص، نو بل وخت تاسو که د خپلو مساجدو د علماو سره مراجعه وکړئ یا تر جمعې پورې انتظار وکړئ، دلته سوال وکړئ. دا یوه خبره. او دوهمه خبره دا ده چې زموږ ډېر ملګري هغه موږ ته په واتساپ باندې رابطه کوي، چې رابطه وکړي بیا نو څوک راته وایي ما رئیس الوزرا صاحب ته بوزه، څوک وایي ما وزیر دفاع صاحب ته بوزه، څوک وایي زما واده بندي، څوک وایي ما وزیر داخله صاحب ته بوزه، څوک وایي ما پلانکي ته بوزه، څوک وایي زما پلانکی مشکل دی. نو هغه خلک خپل وزیران دي، خپل سکرتران لري، خپل رئیس دفتر لري، خپل ترتیب د ملاقات لري، خپل وخت لري. زه نه د چا سکرتر یم او نه دومره ملاقاتونه برابرولی سم او نه د دومره خلکو په مشکلاتو رسیدګي کولی سم. صحیح ده، زه نه وایم چې دا بد ښه کار نه دی، ښه کار دی، باید ویې کړم، خو نه سم په رسېدلی. بیا اکثره ملګري خفه یې راسه. نو بناءً د دې واتساپ په شماره کې ما معذوره وبولئ، ما واتساپ راسه غواړئ نه درسه غواړم. شیخ صاحب چې تاسې جوابچی چې وکړي خو اودس یې په اوبو وشکي ګناه لري؟ په اوبو باندې اودس نه وچیږي، اودس به وچوي بیا به په اوبو باندې استنجا وهي ضروري ده. یعنې دا مطلب اول اودس وچول ضروري دي. چې کم خلک بولې وکړي پر هغه ځای باندې ځان پرېمینځي ولاړ سي، استبرا یې نه یې کړې. استبرا معنا په دې نله کې چې کمې بولې پاتې دي هغه یې نه یې وچې کړي. نو بیا وروسته که بولې راووتلې نو کالي هم مردارېږي، لمونځ یې هم نه صحیح کېږي، اودس یې هم بربادېږي. نو اول اودس چې په هره طریقه وچولی سې، که په لوټه وي، که په کاڼي، که په کاغذ وي، که په بل شي وچې که، تر هغه وروسته بیا استنجا په اوبو باندې وکړه. شیخ صاحب پوښتنه مې دا کوله چې موږ وظیفه لرو او موږ ته هلته صابون او رجایي او داسې نور شیان د ژمي لپاره راکوي. آیا د دې وړل کور ته جایز دي که نه چې کور کې بل څوک هم استعمال کړي؟ خو سم یو لوی لنجر یا لوی موټر ورته راوله، ټول ریاست بار که کور ته یې یویسه، ټول ریاست بار که کور ته یې یویسه، خو په کار به درسې هلته. نو دا شیان چې تاسو ته درکوي، د دې شیان ورکړه دوه قسمه ده. یو هغه شیان دي چې ملکیتاً یې درکوي، لکه اوس ژمي را روان دي، په ژمي کې په بعضې ریاستو ادارو کې و ملګرو ته کوټ ورکوي یا بوټ ورکوي یا جامې ورکوي، نو دا ملکن درکوي، هغه د ځانه سره وړلی هم سې او بل ته هم ورکولی سې. او یو هغه دی چې د استعمال لپاره یې درکوي، خالي استعمال یې کولی سي. دې ته په شریعت کې اباحت وایي، مالک یې ته نه یې،
مالک اداره ده. لکه په ادارو کې چوکیانې پرتې دي، په ادارو کې مثلا میزونه پراته دي، دا د ادارې شی دی. نن ته دلته یې، بیا سبا چې ته ولاړ سې بیا بل یو دی، هغه بیا وړلی نه شي کور ته. پوښتنه: ما درسونه شروع کړي دي، نو زما ذهن ډېر کمزوری دی، نو ستا خط دومره کمزور دی، ذهن دی ذهن لیکلی دی. نو یو طالب راغلی و، پر ملا باندې کتاب شروع کړي، ملا ول د کومه رالی؟ ول قابله. د کومه ځای؟ قابله. ول څه شی وایه؟ ول هدایه. نو هغه ورته ول د ح د هدایې، د قاپه د کابله، معلوم سوی اخوندګله. معلوم سوی چې کار دی ختم. نو تا ذهن لیکلی دی. نو خدای پاک زما سره ذهن قوي کړ. نن چې درس یاد کړم سبا بیرته رانه هیر شي. نو که داسې یو ذکر راوښیې، ذکر مې تېره جمعه مو وښوي د سیدنا موسی علیه السلام دعا: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. د سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم دعا: رب زدني علما. د سیدنا امام اعظم صاحب دعا: اللهم طهر قلبي. دا دعا وایي، الله پاک به دې حافظه قوي کړي. زه د خارج څخه یو چا ته زکات ورکوم، نو هغه راته خپل یا د بل چا د بانک اکاونټ راکړي، چې کله زه د هغه اکاونټ ته څه کوم ورولېږم که څه دي، زما زکات ادا دي که نه؟ بلکل دا قبضه شمارل کېږي. چې کله ستا د اکاونټ څخه د ده اکاونټ ته ولاړلې، د ده په اکاونټ کې جمع سولې، تا ته رسید ورسېدی، بس دا قبضه ده. اوس نو که چېرې د ده خپل اکاونټ و، خو ده قبضه کړی، که ده د بل چا دا درکړی و، هغه د ده وکیل دی چې وکیل یې قبض کړي، لکه ده چې قبض کړی دی، ستا زکات ادا کېږي. زما بابا جان د ځان لپاره قبر جوړ کړی دی، آیا په ژوند کې د ځان لپاره قبر جوړول په شریعت کې شته که نه؟ بعضې فقهای کرام یې مکروه بولي، وایي دا ښه کار نه دی. او بعضې فقها بیا وایي په دې خاطر چې انسان ته آخرت ور یاد شي، ښه دی چې جوړ یې کړي. لکه حدیث شریف کې راځي، نبی علیه السلام وایي تاسو قبرستان ته کله کله ځئ، الا فزوروها فانها تذکر الاخره. یا بل حدیث شریف کې راځي، نبی علیه السلام وایي اکثروا ذکر هاذم اللذات. هغه شی چې خوندونه ختموي هغه ډېر یادوي چې مرګ دی. نو قبر سړی جوړ کړي په دې خاطر باندې چې کله کله ورته ګورم او ورته وایم چې دا به مې کور وي، را په یادېږي، نو بیا بهتره ده. د زړه تنګي لرمه، کله کله ډېر په تکلیف سم، څه شی ووایم چې د دې مرض خلاص سمه؟ د زړه د تنګي لپاره الله جل شانه خپل پاک محبوب نبی صلی الله علیه وسلم ته دوې طریقې ورښولي دي: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. زه پوهېږم ای زما محبوبه چې ستا سینه ډېره تنګېږي، زړه دې تنګېږي د دې کافرانو په خبرو، دا چې دوی تا ته څوک یو څه وایي څوک بل څه وایي. نو د دې دپاره علاج: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. یو لمونځ او سجده، بل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا دوه شی د زړه تنګي ختموي. ما غوا د شیدو لپاره واخیسته، خو د کابل په ښار کې د غوا ساتل مشکل دي. نو ما په پغمان کې یو چا ته ورکړې ده چې ساته یې ته مصرف پکوه، شیدې او کوچ او غوړي به مو نیم په نیمه وي. داسې معامله څنګه ده؟ نه ده صحیح، دا معامله فاسده ده. کوچي شیدې مستې دا ټوله ستا دي، او ده چې کم مصرف په کړی دی د هغه مصرف خرچه به ته ده ته ورکوې. مثلا د 10,000 په خرچه کړي دي یا 15,000 هغه به ده ته ورکوې، نور کوچ و شان یې ټوله ستا دي. ها بیا دا دي چې ته ده ته هدیه ورکوې، تحفه ورکوې چې دا کوچ یې ستا، هغه پروا نه لري، خو معامله نه ده صحیح. کله کله خارجان زموږ وطن ته د سیل لپاره راځي، نو بیا غواړي چې د وطن بعضې تاریخي مسجدونه وویني. نو آیا موږ اجازه ورکړو که نه؟ نو کافر چې جنوب نه وي یاو، او پر بدن باندې هم ظاهري او نجاست نه وي دوا، د مسجد د آدابو خلاف لباس یې نه وي، مثلا فرض که ادمونه یې ښکاره دي یا عورت یې ښکارداره کم نه وي درې، بیا مسجد ته ننوتل د احنافو په نیز باندې جایز دي، مشکل نه لري. خو داسې مه کوئ لکه هلته یو څو ور مخکې هغه یو طالبو د چینایي نجونو سره عکسونه اخیستي وه،
داسې نو مه کوه چې بعد ته خصیو سره شروع کړې. مطلب دا دی که دوی غوښتله جنوب نه دی، لباس عورت یې پټ دی، پر بدن یې نجاست نسته، خیر دی مسجد ته یې راوله چې مسجد وویني، شاید د مسجد څخه د قرآن څخه د دې برکاتو څخه اثر واخلي. لکه کابل اوس په قندهار کې یو مسلمان سوی و، ګوندې الله پاک د ایمان توفیق ورکړي. نبی علیه السلام ثمامه ابن اوثال، ثمامه د بني حنیفه قبیلې یو سردارو بندي و، صحابه ونیوی. نبی علیه السلام راوستی چې راوستی د مسجد یو داسې یو ستن وه، په دې ستن پر یوه تړي بندي یې کړي. 3 ورځې په مسجد کې بندي و. بیا چې د مسجد ټول منځونه و د نبی علیه السلام اخلاق یې ولید، ایمان یې راوړي. شیخ صاحب زما سره بهرني اسعار سته، خو د مصرف لپاره نه بلکې د یادګار لپاره مې ساتلي دي. په دې زکات سته که نه؟ که ستا نور مال و هغه سره یو ځای کې زکات تر نصاب ته رسېدل او کال پر تیر سوی و، بلکل زکات پر لازم دی. که تا د هر څه دپاره ساتلي وي زکات پر لازمیږي. د فاتحې حکم په اسلام کې څه دی؟ د یو عالم نه مې واورېدل چې د احنافو په 3 غټو کتابو کې دي چې نسته. هغه کتابونه دا دي چې رد المحتار و شامی و فتح القدیر نسته. تعزیت او فاتحه مسلمان ته ورکولی سي تر 3 ورځو پورې حاضرین، تر 3 ورځو زیات بیا فقهای کرام وایي چې ورته دې کار دپاره کښېنستل دا نامناسبه دي. البته که یو څوک غائب و د بل ځای رالی بیا پروا نه لري، 3 ورځې بعد یې ورکولی سي. خدا چې بیا بعضې خلک په مسجدو کې ناست دي، بیا په مسجدو کې توکتانیان هم پرتې وي، چای هم پرتې وي، او کله یو سړی راسي تلمسې کوي توکتانۍ پر هغه ته وایي چپه یې کړي، بل بیا چای چپه کړي، بالښتان او ترتیب وي. دا ترتیبونه د مسجد د آداب خلاف دي، نه دي پکار. ما یو کور په ګروي نیولی، د کور مالک په اجازه نیم کور مې په کرایه ورکړی و او ویلې کرایه دې تا ته بخشش وي. آیا دا سود کې راځي؟ که چیرې سود وي نو څه وکړم؟ ځان له سود نه خلاص کړم. والله اعلم. په دې سوال نه یم خبر، دا به وګورم دا مسله. دا ورکه دا ملا ته ورکړم سعدالات چې حل کړي. د کور د مالک په اجازه باندې د ګروي څخه استفاده اخیستې که نه؟ د جنابت غسل کې پوزې ته اوبه کش کول او څه شته او چش کول تخته کول خو منی حتمی دي که نه؟ و د پزې د خېشومه پورې اوبه را رسول ضروري دي. په غسل کې د دې پرېمینځل او په خوله پرېمینځل دا فرض دي. لطفا معلومات راکه ځکه چې وسوسې لرم. بلکل د پزې پرېمینځل او د خولې پرېمینځل په غسل کې دا لازم دي. شیخ صاحب الله دې جنت نه در نصیب کړي، امین. ستا سره خو نصیب په سین مه لیکه، نصیب په سواد لیکه، نصیب کړه. څوک چې په د لمانځه په سجده کې دغه کلمه ووایي اللهم طهر قلبي، یا دغه ووایي اللهم مقلب القلوب، ایا لمونځ ته تاوان نه رسېږي؟ بلکل یې ویلی سي. په لمانځه کې دا دعا ویلی سي، خو که امام وي مې وایه، ځکه چې د امام لپاره پکار ده چې په لمانځه کې تخفیف وکړي. او که د نفلي لمونځ کوي یا امام سجده اوږده کړل بیا یې ویلی سي، مسنونې دعا وي. که یو مجاهد سودا اخلي، هغه ته ووایي چې زه مجاهد یم، زما سره ښه وکړه. آیا دا جواز لري که نه؟ جواز خو لري، خو ښه خبره نه ده. ته خپل جهاد د 5 روپو لپاره خلکو ته مه ور یادوه. دا بعضې خلک دا عادت لري، زه طالب یم زما سره ښه وکړه، زه ملا یم زما سره ښه وکړه، نو دی به 15 روپۍ در پرېږدي. نو ګوان کې تا د خپل طالبي او ملایي د 5 روپو لپاره وایسته کړله. دا جهاد، دا علم، دا طالبي، دا د الله جل شانه د خوا لوی نعمتونه دي او د دې عوض لوی دي، جنت دي. دا په دنیا کې د دې کوچني خبرو لپاره مه ګرځوه ذریعه. حضرت حکیم الامت رحمه الله په دې باندې سخت انکار کړی دی چې طالب وي، شاته ووایي زه د مدرسې طالب یم، زما سره په سودا کې ښه وکړه. أيها الشيخ المحترم، مع احترامي لك، لماذا نؤخر صلاة الجمعة
وقد كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبكيرها عليك بالرجوع إلى المسجد في وقت الأول فأنا إن شاء الله سأؤدي لك الصلاة في وقت الأول وإذا أنت تأتي في الساعة الثالثة وأريد مني أن أصلي في الساعة 1 فأنا أصلي إلى الجدران أم بالجدران ماذا أفعل؟ در غسل جنابت تمام بدن را یک بار ششتن کفایت میکنه؟ بالکل میکنه ولی سنت ادا نمیشه برای سنت 3 مرتبه ششتن ضروری است. مفتی صاحب الله تعالی دې زرکلن کا او چې زرکلن سم بیا به چا سره پاتې استاد نیکو د انا سره په څه کوم بیا ورته الله پاک دې د خیر ژوند در کې ترڅو چې خیر پکشي کی ستا سره 3 زامن لرم یو نافرمانه دی اطاعت نه کوي څور سره وکمه د صالحینو مجالس ته بوزه او بل پکور کې د دین مجلس جوړ ک پکور کې کله وخت پر وخت باندې تعلیم کوا فضائل اعمال فضائل صدقات حیات الصحابه دا کتابونه د قران شریف ترجمه خپل ځان سره زوی بیا د صالحینو په مجلس کې کښینه صحبتي صالح ترى صالح کند ترى صالح کند و اولاد شمارا صالح میکنه د صالحینو مجلس ته نه ځي ډاکټر ته نه بیا دوا نه پخوري او صالح دي سي انا صالح کېدلی الله جل شانه دې کامل روغتیا په نصیب ک امین د ټولو سره سوال ګروي په اسلام کې څه حکم لري دا زموږ مروجه ګروي چې په ګروي ونیسي بیا په کور کې وسیږي نه د جایز او کدا نه به وفای بیا پروا نه لري تفصیل موږ مخکې کړی دی دا کاری صاحب سره بیانونه استوای خجنی شیخ صاحب محترم زه په یو مارکیټ کې ژوند کوم موږ هلته خجومات نه لرو مګر یو مصلی لرو د مصلی آداب را ته بیان که خوب کول او په موبایل خبرې کول بالکل جایز ځکه هغه د مسجد احکام نه لري هغه ځای مصلی چې دغه خرڅولی هم سي رانیولی هم سي خوراک هم کې کولی سي او کښېنستلی هم سي کې او جماعت هم کې کولی سي مسجد نه بلل کېږي څه شي څوک ویلی شي دا خط دغه ته ویس دا باغې وشته هلته بیا کښېږدي خلک بیا زیارت کوي ډېر زورور خط یې لیکلی دي اوهو دې خو بیا بیخي مصرف کړی دي ماشاءالله محترمه و امیر المؤمنین شیخ صاحب ته دعا کولو څه حکم دی آیا ضروري ده چې دعا ورته وکړو بالکل ضروري ده ځکه ضروري ده سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمه الله وایي که الله پاک و ما ته اختیار راکړي چې ستا په ټوله دنیا کې یوه دعا قبلوم په ټوله ژوند کې یوه دعا هغه دعا وکړه زه قبلوم امام صاحب رحمه الله وایي نه هغه دعا ځان ته کوم نه پلار ته کوم نه اولاد ته کوم هغه د مسلمانانو امیر ته کوم ولې چې د مسلمانانو امیر اصلاح سو ټول اصلاح وطن اصلاح کیږي او چې امیر فاسد سو ټول نظام فاسدیږي زه ډېر زیات قرضدار یم یو دعا راته وکړه الله جل شانه دې د ټولو قرضو څخه خلاص کا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله د سهار د فرض او سنتو په مابینس کې یا د تهجد په وخت کې سل واره دا دعا وایه چې دومره پور در باندې لکه غرونه الله پاک به ادا کوي شیخ صاحب محترم دعا کنید که الله مشکلات مادی و معنوی را چی کنه برطرف نماید آمین الله تعالی تمام مشکلات شما را دور کنه د حافظې د پاره دعا درومه شي ولا شیخ صاحب ما پوښتنه را حل کړه سید اول ما ته داسې دعا وکړه چې خدای تعالی می په دنیا او آخرت کې کامیاب کړي زه به هم درته وکم ته خپل هم دغه دعا کوه ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار د دنیا او د آخرت کامیابی پکښې کې ده زما مور او پلار ته دعا وکړه الله پاک ستا پر مور او پلار زما د مور او پلار او د ټولو مور او پلار سره رحمتونه نازل کړي کوم عمل ډېر غوره دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خوب کې راځي د خوب وعده نه سم کولی خو چې نبی علیه السلام ډېر خوشحاله کیږي یو څوک د نبی علیه السلام د شفاعت مستحق ګرځي
او نبی علیه السلام ته په قیامت کې ډېر نږدې کېږي هغه درود شریف ویل دي پر نبی علیه السلام. کوم عمل ډېر غوره دی چې الله جل شانه را څخه راضي سي د الله فرائض ادا کړه. ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیه. زما بنده په هیڅ شي و ما ته دومره نه نږدې کېږي الله پاک وایي لکه کوم شی چې ما پر فرض کړی دی هغه په صحیح طریقه ادا کړي. لمونځ دی، روژه ده، زکات دی، حج دی. زه مسافر یم، یاسین شریف مې په جیب کې دی او هر دم نسم کولی چې د جیب نه چې د حاجت لپاره یې د جیب نه راوباسم. حکم یې بیان کړه مې نه باسه، بې ادبي ده. ولې نه شې کولی چې کله تشناب ته ځې د باندې پر پاک ځای باندې نږدې بیا ننوځه. یاسین شریف قرآن دی، د الله کلام دی، تشناب ته یې مه ننباسه. دعا وکړئ. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین. یا رب العالمین دا ناست حاضرین چې څومره ملګري حاضر دي د چا په زړه کې چې کم حاجت دی د ټولو حاجتونه رفع او دفع کړه. د چا چې والدین وفات سوي دي رحمتونه په نازل کړه. د چا چې والدین ژوندي دي حیات طویله سره له صحت او عافیت ور نصیب کړه. زما مور پلار ته دعا وکړي یا رب العالمین رحمتونه په نازل کړه، درجات یې بلندې کړه، قبرونه یې منور کړه. زموږ د دې ټوله مجلس تر قبولیت وروسته دي ته ثوابونه ورسوه، قبرونه یې د جنت باغچې وګرځوه. زموږ اولادونه یا رب صالحان او نیکان وګرځوه. څومره ملګرو چې دعاوې غوښتې وې، د چا حافظه کمزورې وه، د چا یا رب العالمین د مور پلار دپاره دعا، چا یا رب د مرضیو لپاره دعا غوښتې وې، چا د نورو مشکلات دپاره. ته د دې په مشکلاتو خبر یې، د ټولو مشکلاتو را په دفع کړه، د ټولو حاجتونه پوره کړه، د ټولو مریضانو ته شفا نصیب کړه. موږ د هر خیر د خیر د دنیا او د آخرت راته نصیب کړه، د هر شر څخه د دنیا او د آخرت مو وساته. د ټولو آفاتو، بلیاتو، مصائبو، امراضو، بې ستري او بربادي څخه زموږ اولادونه، زموږ اهل او فامیل او ټول امت مسلمه وساته. خاتمه پر ایمان نه نصیب کړه، د ایمان د زوال مو وساته. خاتمه په ایمان نه نصیب کړه، د ایمان د زوال مو وساته. خاتمه په ایمان راکړه، د ایمان د زوال مو وساته. قبر راته اسانه کړه، حشر راته اسانه کړه یا د جلال والاکرام. حساب و کتاب راته اسانه کړه یا حی یا قیوم. پل صراط راته اسانه کړه یا قوي یا عزیز. شفاعت د نبی علیه السلام را نصیب کړه، جنت ته مداخل کړه، د جهنم مو وساته. د دې ناستو حاضرینو ټول حاجتونه د غیب د خزانو پوره کړه. چې څوک کم ضرورت لري یا رب ته په خبرې حاجتونه یې پوره کړه. د ټوله دنیا د مسلمانانو نصرت او حفاظت وکړه. موږ د امیر المؤمنین حفاظت وکړه، د ټولو مشرانو حفاظت وکړه، د ټوله ملت حفاظت وکړه. موږ د سپین ږیرو د ځوانانو حفاظت وکړه، موږ د نورو د ښځو حفاظت وکړه. یا رب العالمین موږ د ټولو څخه راضي شه. وصلی الله تعالی علی حبیبه. دا ملګری مور مریض دعا ورته وکړي یا رب شفای کامله عاجله ورته نصیب کړي، یا رب شفای کامله عاجله ورته نصیب کړي، د خیر او د عافیت ژوندګي ورته نصیب کړي. د چا چې مور پلار مریضان دي یا الله شفا ورته نصیب کړي، د سرو څخه سایه مکه ما یا د چا چې مور پلار وفات سوي دي رحمتونه په نازل کړي برحمتک.